د رمضان المبارک د روژو او زکات په شان سرسایه هم د اسلام یو امتیازي حکم دی. د دې په ورکولو کې ډیر اجرونه، ثوابونه او فائدې دي. انسان عاجز دی. د رمضان په روژو کې د کوشش او احتیاط باوجود بیا هم د څخه کمی او زیاتې کیږي. نو په دې سرسایه ورکولو سره روژه د دغه کمزوري او کوتاهی څخه صفا کیږي او ورسره غریبانان هم د اختر په خوشحالي کې د نور مسلمانانو سره شریکیږي. راځو نننۍ موضوع هم پر همدې موضوع باندې بنا درې خبرې درته کوم. اوله خبره دا ده چې سرسایه پر چا واجب ده. امام شافعي رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله په نسبت باندې سرسایه یا صدقه الفطر فرض ده. د امام مالک رحمه الله په نسبت باندې سنت مؤکده ده او زموږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې واجب ده. یعنی د عمل په اعتبار سره خود فرض برابر ده لیکن اعتقادا واجب ده. اول د مشکا شریف او ترمذی شریف حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږي چې د مکه معظمه په کوڅو کې دا اعلان وکړ: الا ان صدقه الفطر واجبه على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير. خبردار، صدقه الفطر سرسایه په هر مسلمان باندې واجب ده، که دا سړی وي یا ښځه او آزاد وي یا که غلام یې، کوچنی وي او کلی وي، پر دې ټول واجب. دویم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیث او د فقهاو کرامو د عبارتونو څخه د سرسایه وجوب معلومیږي. د بخاری او مسلم شریف حدیث د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې په هر غلام، آزاد، نارینه، زنانه، کوچنی او غټ باندې یو صاع 3.5 سیره کجوري خرماوي یا یو صاع وربشي د رمضان سرسایه فرض یعنی لازم او واجب ګرځولې ده. او نبی علی السلام د سرسایه په باره کې دا حکم هم کړی چې دا د کوچنی اختر مانځه ته د تلو څخه مخکې ادا کړل سي. فقهاو کرامو هم دا خبره په تفصیل سره ذکر کړي چې سرسایه په صاحب نصاب باندې واجب ده. د دې فائدہ د دې سرسایه ورکولو فائدہ دا ده چې په سرسایه ورکولو سره روزه صفا کیږي او غریبانان خوشحاليږي. سرسایه د دې لپاره واجب شوی چې په روزه کې د انسان څخه کومه کوتاهی سوي وي یا د ګناهونو په کولو سره په روزه کې کوم کمی راغلی وي، نو په سرسایه ورکولو سره به دا روزه صفا سي. دویم، په سرسایه ورکولو سره د ګناه څخه پاکېدل او په مال کې برکت راتلل دي. د سرسایه ورکولو فواید او حکمتونه ډیر زیات دي او د سرسایه په ورکولو سره لس انعامات حاصلېږي. څوک چې سرسایه ورکړي نو الله تعالی دته د دې په عوض کې لس انعامات ورکوي. اول، بدن یې د ګناهونو څخه صفا کیږي. دویم، د جهنم د اور څخه آزادېږي. دریم، روزه قبلېږي. او څلورم، د جنت مستحق ګرځي. پنځم، د قبر څخه به په امن کې راپاتې. شپږم، په دې کال کې چې څومره نیک اعمال کړي وي هغه به قبول کړل سي. اووم، د قیامت په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق وګرځي او د دې لپاره به شفاعت واجبېږي. اتم، په پل صراط باندې به د برق او بجلی په شان تیریږي. نهم، د نیکو اعمالو طلب یې درنیږي. لسم، الله تعالی به د شقیانو بدبختو خلقو د دفترونو څخه د نوم ختم کړي. دا د سرسایه په ورکولو سره هغه لس لوی انعامات چې الله پاک یو د بنده ورکوي. او سرسایه په نو ورکولو سره سزاګانې هم ډېر دي. مالدار کېدل یا غریب کېدل دواړه د الله د طرفه یو امتحان وي. په مالدار باندې دا امتحان وي آیا دا په دې خپل مال کې فرضي او واجبي حقوق ادا کوي او کنه.
او په غریب باندې دا امتحان وي چې آیا دا غریب په دې غربت باندې صبر کوي او کنه. د الله تعالی موقع په مالدار باندې دا لازم کړي چې د خپل مال څخه مخصوص حصہ فقیرانو ته ورکړي. په هغه کې چې د فرضي زکات سره سرسایه هم ده چې دا زموږ په مذهب کې واجب ده، اگر چې د امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمهم الله او نور ډیر علماو په نيز دا فرض او چې د اختر په ورځ مالدار سړی په خپل ځان او خپل بچو ته شایسته نوی جامې نوی چپلې وکور ته هر قسمه خوراکونه راوړي، خو بل طرف ته د په گاوند کې غریبانان کونډي یتیمان موجود وي، د دوی په کالو کې څو پیوندونه لګول سوي وي. غریب سړی د شرم څخه جمعه ته هم نشي تللی، د دوی د بچو جامې دومره زړې وي چې د مالدار کس د اولادو هغه جامو ته کتلو سره د دې ماشومانو زړونه د خفګان څخه ډک سي، په چغو او فریاد سره کور ته راځي او په کور کې د شایسته نوي جامو مطالبه وکړي، لیکن د ډیر غربت په وجه د دې غریبانو د خوراک وس نه وي، نو دوی ته دوی جامې په چی شي باندې واخلي. په دې وخت کې به د دوی په زړونو باندې څه تیریږي. الله ډیر غیرتی ذات دی، هغه د غریبانو ته هم ډیر مال او دولت ورکولای شي، خدا په دې مالدارو باندې یو امتحان وي. په دوی باندې د اختر په ورځ سرسایي واجب کړي چې په دې سره به د دوی د روزو کمای هم پرسي او ورسره به دغه فقیران هم د اختر په خوشحالي کې شریک شي. دویم دا چې د الله پاک گرفت ډیر سخت دی. سرسایه خود د مسلمانانو په خپل منځ کې د همدردۍ څخه کم نه کم یو حصہ ده. کمالدار خلک دا هم فقیرانو ته نه ورکوي، نو الله تعالی به په دوی مالدارو باندې بل قهر نازل کړي، د مال برکت به ختم کړي، په داسې مشکلاتو کې به یې ګیر کړي چې د سرسایه د مقدار څخه به زیاتې روپۍ ولګېږي. کمالدار د غریب د یوې ورځې د ژړا پروا ونه کړي، نو کله الله تعالی په کلونو دا مالدار په ژړا کې مبتلا کړي. کمالدار د غریبانان خلک د اختر په خوشحالۍ کې د ځان سره شریک نکړي، نو الله جل جلاله به دا مالدار هم په داسې سختو پریشانیو او تکلیفونو کې اخته کړي چې بیا به ورته په خپل د غریبانو د اوښکو او سلګیو احساس پیدا شي په زړه کې، او الله پاک مالدار واپس غریب کولای هم شي. خو به هر حال د سرسایې په نوم ورکولو کې ډیر نقصانات دي چې دا د بخل یو مزمت هم راغلی دی. دویمه خبره دا ده مثبت وای چې د سرسایه په چا واجب ده. سرسایه پر هغه کس باندې واجب ده کوم چې آزاد مسلمان وي، چې د نصاب مالک وي، یعنی د سره ونیمه تولې سره زر یا 2.5 تولې سپین زر وي، یا د 2.5 تولو سپین زرو قیمت ورسره وي، پیسې ورسره وي، یا د دې قیمت برابر د ضرورت څخه زیات شان ورسره وي، او د حاجت اصلي قرضونو او د اهل وعیال د اخراجاتو څخه زیات وي، نو په داسې مسلمان باندې خپل سرسایه او د نابالغه فقیرانو بچو سرسایه ورکول ور باندې واجب ده. د داسې مال د پاره زیاتېدل ګټه کول هم ضروري نه ده، او په داسې مال باندې کال تیرېدل هم ضروري نه دی. کله یو چا سره د 2.5 تولو سپین زرو قیمت یا ضرورت څخه زیات سامان موجود و، ولیکن په د باندې د خلکو قرضونه و، نو دوی به دا قرضونه او دا پورونه به دغه پیسو او دغه شانو څخه به منفي کړي. اوس که دا باقی روپی یا سامان د 2.5 تولو سپین زرو قیمت څخه کم و، نو په داسې کس باندې سرسایه واجب نه ده. البته که دا باقی پاتې روپی یا باقی پاتې سامان د 2.5 تولو سپین زرو قیمت څخه زیات و یا ورسره برابر و، نو په داسې کس باندې سرسایه واجب ده. اوس د سرسایه د وجوب د پاره د رمضان روزه او بلوغ شرط نه دی. د سرسایه د وجوب د پاره د روزه د میاشتې روزه نیول عاقل او بالغ کېدل ضروری نه دی. لہذا که یو کس ته څه عذر په وجه روزه نه ونیسي، نو په د باندې هم سرسایه لازم ده. همدغه شان په مالدار ماشوم او لیونی باندې هم سرسایه واجب ده.
که د دوی خپل ذاتی مال و نو د دوی اولیاء به د دوی د مال څخه سرسایه ورکړي. دا قول په احنافو کې د امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمه الله دی او په همدې باندې فتوا هم ده. البته که دا نابالغ بچی فقیر و او د پلار مالدار و نو بیا د دې فقیر بچی سرسایه په پلار باندې واجب ده. خو که پلار یې مالدار نه و نو بیا نسته. اوس که د مالدار بچی د مال څخه سرسایه ورنکړل سوه او د پلار هم د سرسایه ورنکړه نو چې کله دا بچی د اولاد بالغ سي نو بیا پر د باندې خپل پاتې سوي سرسایه ورکول واجب ده. بله مسله دا ده په ضرورت اصلي کې کوم شیان داخل دي، یعنی حاجت اصلي کې دا شیان داخل دي. دوه شیان، یو دا چې د اوسېدو دپاره کور، د اغوستلو دپاره جامې، د استعمال دپاره د ضرورت مطابق سورلي لکه سایکل، موټرسایکل، موټر وغیره. کوم سامان چې هر وخت په کار راځي یا کله کله په کار راځي نو دا ټول په ضرورت اصلي کې داخل دي. په دې سره یو کس غني نه ګرځي. دویم دا که څه سامان په کور کې د ضرورت څخه زیات و لیکن د دې قیمت د 2.5 تولو سپینو زرو د قیمت څخه کم و نو دا هم په حاجت اصلي کې داخل دي. اوس په صاحب نصاب باندې د کم خلکو سرسایه ورکول واجب ده. د احادیث مبارکه او پرونا کې په صاحب نصاب غنی باندې لکه څنګه چې د خپل ځان د طرفه سرسایه ورکول واجب ده نو همدغه شان د خپل اهل او عیال د طرفه سرسایه ورکول هم واجب ده. البته په غریب باندې کوم چې د نصاب مالک نه وي په د باندې په خپل سرسایه واجب نه ده نو د بچو او د اولادو ور باندې هم واجب نه ده. په صاحب نصاب باندې چې د کوم خلکو سرسایه واجب ده فقهاو د هغه د لپاره دوه شرایط ذکر کړي. اول چې د دې ټولو خلکو اخراجات او مالی بوج په د باندې وي. دویم دته په دوی باندې ولایت کامله حاصل وي. د دې دوه شرایطو پرونه کې په صاحب نصاب باندې د خپل غلامانو او خپل نابالغه فقیرانو بچو سرسایه ورکول هم واجب ده. البته که د نابالغه بچی مالدار و نو بیا به د دوی د مال څخه د دوی سرسایه ادا کول کیږي. د مور او پلار بالغه اولادو، نابالغه ورونو او خورانو او د خپل بیبي سرسایه په د باندې واجب نه ده ځکه دته په دې مذکوره کسانو باندې ولایت کامله حاصل نه دی. دا مذکوره کسان یعنی مور، پلار، بالغه بچی، نابالغه ورونه او خورانه او د بیبي چې دوی صاحب د نصاب نو خپل سرسایه په خپل ورکوي او که صاحب د نصاب نه و نو بیا ور باندې سرسایه ورکول نسه. البته که دا خلک د په عیال کې و او د دوی د طرفه څخه سرسایه ورکړي نو دا کافي کیږي اگر چې دوی ورته اجازه نه ورکړي. ځکه فقهاو کرامو دا قاعده لیکلې ده چې کوم خلک د سړي په عیال کې شامل وي نو د دوی د اجازه څخه بغیر د دوی سرسایه ورکول جائز ده. او چې د په عیال کې نه وي نو د دوی د اجازه څخه بغیر د دوی سرسایه ورکول نه کافي کیږي. راځو درېمه خبره ده چې د سرسایه مقدار د غنمو څخه نیم ساع دی چې د دې څخه په کم 2 سیره غنم جوړیږي او د اوربشو او خرماو څخه 1 ساع دی چې د دې څخه 3.5 سیره جوړیږي. همدا مذکوره شیان ورکول هم جایز دي او د دې قیمت ورکول هم جایز دي بلکې بهتر دی چې قیمت یې ورکړي. امام طحاوی رحمه الله داری روایت را نقل کړي. حضرت سعد بن مصیب رحمه الله فرمایي كانت الصدقه تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر نصف ساع من حنطه. د رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د دوی په زمانه کې به سرسایه نیم ساع یعنی په کم 2 سیره غنم ورکول کېده. او د ابو داود شریف او مشکا شریف حدیث دی حسن بصری رحمه الله فرمایي چې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه د رمضان المبارک په اخر کې د بصری په منبر باندې دا خطبه وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر آزاد او غلام نارینه او زنانه کوچنی او غټ باندې دا سرسایه
د خرماو او وربشو څخه یو سا یعنی 3.5 سیره مقرر کړي او د غنمو څخه 1.5 سا یعنی په کم 2 سیره مقرر کړي. بل خبره دا ده چې په سرسایه کې د غنمو پر ځای نقد روپی ورکول دا بهتر کار دی. په سرسایه کې د غنمو پر ځای نقد روپی ورکول بهتر دی ځکه فقیر پر په سره هر قسمه حاجت خپل د پوره کولای شي. یو خبره لا دا چې د نیم ساعه څخه کم غنم په سرسایه کې ورکول دا صحیح نه دی. په دې سره د غاړې نه خلاصي. په هر شهر کې د غنمو خپل قیمت معتبر دی. که یو کس په سرسایه کې د نیم ساعه په کم وسیره غنمو قیمت ورکول غواړي او د غنمو قیمت په هر شهر کې مختلف وي نو په داسې صورت کې به د هر شهر خپل قیمت معتبر وي. یعنی څوک چې په کوم شهر کې اوسېږي او دا په کوم ورځ سرسایه ورکول غواړي نو د همغه شهر د همغه ورځې د غنمو قیمت به معلوم کړي او سرسایه به ورکړي. په یو شهر کې د بل شهر د غنمو قیمت معتبر نه دی او بل دا چې که په یو شهر کې هم قیمتونه مختلف و نو بیا سرسایه د اوسط قیمت په حساب سره ورکول هم جایز ده. څلورمه خبره دا ده د سرسایه د واجب کېدلو وخت د احناف په نسبت باندې د کوچنی اختر صبح صادق راختلو سره په صاحب نصاب باندې سرسایه واجبېږي. لہذا کوم کس چې د صبح صادق څخه مخکې وفات سي یا مالدار د صبح صادق څخه مخکې غریب سي نو په د باندې سرسایه واجب نه ده. او کوم کس چې د صبح صادق څخه مخکې غني سي یا اسلام قبول کړي یا معشوم پیدا سي نو په د باندې سرسایه واجب. نو د غون تقریر خلاصه دار وته چې په صاحب نصاب باندې د خپل ځان او خپل نابالغو بچو سرسایه ورکول واجب ده. په احادیث مبارکه کې د دې ډېر تاکید او فضائل راغلي همدارنګه د دې ډېر فواید او حکمتونه بیان شوي او په چا باندې چې سرسایه واجب وي او د ور نکړي نو د واجب په پریښودو باندې ګناهګار دی او په آخرت کې به گرفت کیږي. الله تعالی دې موږ ټول ته د شریعت په هر حکم باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او رب کریم دې موږ ټول ته دا توفیق راکړي د نورو مالی حقوقو ادا کولو سره سره د واجب سرسایه هم په صحیح طریقې سره پوره ادا کړو. امین یا رب.